اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دې حدیث شریف کې څو علائم د منافق ښوولي دي چې د منافقینو ډېره سخته سزا ده، او منافقین تر کافرانو تر مشرکانو په سزا کې ډېر سخت په ورځ د قیامت باندې، یعنی الله تعالی دوی ته ډېره سخته سزا ورکوي. لکه آیات کریمه کې چې الله تعالی فرمایي: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بشکه منافقین په هغه لاندې طبقه کې د دوزخ وي چې هغه ډېره سخته سزا والا ده. ډېره سخته سزا الله تعالی سخت عذاب کې مقرر کړی دی. نو نفاق دوه رقمه دی، یو نفاق عقیدوي دی، یو عملي دی. نفاق عقیدوي دا دی چې په عقیده کې سړی ایمان نه لري پر هغه شیانو باندې چې پر هغه ایمان لازم دی. دغه حال دی او دغه سزا ده چې الله تعالی په قرآن کې فیصله باندې کړې ده چې په ظاهر ځان د مؤمنانو په ډله کې راولي یا راوستلی وي، په حقیقت کې دی منافق وي، مؤمن نه وي، مسلمان نه وي. ظاهري اعمال وي د مسلمان، مګر په حقیقت کې په عقیده کې یوه ذره ایمان نه لري. دویم دلته چې په حدیث شریف کې موږ ته پیغمبر علیه السلام علائم د نفاق ښوولي دي، هغه عملي نفاق دی چې په عمل کې نفاق وي د سړي. عملی نفاق یعنی چې خوی و عادت یې د منافق وي. یو مسلمان ایمان لري، اسلام لري، او کلمه وایي، لمونځ کوي، روژه نیسي، هر څه د اسلام کوي، خو دغه یو عمل که د نفاق پکښې یوه درجه نفاق دی، که دوه عمله د نفاق پکښې یو 2 درجې نفاق دی، که 3 عمله پکښې یو د نفاق 3 درجې دی، که 4 عمله پکښې یو 4 درجې دی. څومره چې اعمال د نفاق وي هغومره به دی په حالت د نفاق کې وي. نو دغه عملی منافق د الله تعالی جل جلاله په نسبت باندې هم الله نه خوښوي او نبي علیه السلام بارک خوښوي. علیه السلام بارک موږ ته د هغو علائم ښوولي دي. بعضې اذا حدث کذب، کوم وخت خبرې کوي درواغ وایي، اول علامه یې دغه ده. یعنی درواغ هغه ته ویل کېږي چې د واقعیت سره مخالف وي، څه چې پېښ وي د هغه څه خلاف وي، هغه چې پېښ وي، هغه چې سوي وي، چې ویل سوي وي، هغه نه وایي، د هغه څخه خلاف وایي، دا درواغ بولي. نو دغه په خبرو کې درواغ ویل دا چې دی دا ډېره سخته ګناه ده او دا د نفاق علامه ده. حضرت اسماء بنت یزید رضی الله عنها ډېره غټه صحابیه ده، داود شریف کې روایت دی چې وخت کې دا د دې کشنیانو سربازي کولې، پیغمبر علیه السلام بارک ناست دی و هغه کشنې ته نارې کړلې او راسه یو شی در کوم، وار وار یې نارې ورته ویلې. نو هغه کشنۍ نه ورته راتلی، دې د یو شي وعده ورسره وکړه او راسه دا شی در کوم، یا ډوډۍ یا خوږه یا هر شی چې ورته ووایي. علیه السلام بارک ځینې ولاړ شو، کوم شي وعده چې دې ورسره وکړله په رابللو کې هغه شی به ورکوې، که دې نه کړه ور هغه وعده دې نه که پر ځای د کشنې سره چې تا کړې ده ته په وعده کې مخالفه یې، یعنې مخالفت دې د وعدې وکړي. نو اوس دغه موږ هیڅ نه بولو، د کشنې سره خبره بازار له دې بیا کالي در اخم، موټر در اخم، پیسې در کوم، داسې در کوم، داسې کوم، دا موږ مسخرې بولو یا د کشنې خوشحالي بولو، مګر حال دا چې دا وعده ده د کشنې سره. اسلام بارک دغه صحابیه چې خپل زوی رابلي د کشنیانو څخه وعده یې د یو شي ورسره وکړله، پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې هغه شی چې د وعده ورسره کړې ده هغه ورکړه، که نه ورکوې ته مخالف د وعدې بلل کېږي. نو اوس دغه خبرې په موږ کې په نارینهو کې په ښځو کې دا ډېر وي چې خپل کشنیان سړی آراموي په یو شي باندې یا وعده ورکوي. او بل علیه السلام بارک فرمایي چې د انسانانو پر خولو باندې ملکې مقررې دي، یا پر وژو باندې یا پر انسان سره د حفاظت دپاره ملایکې مقررې دي،
کوم وخت انسان درواغ ووایي یو میل دا ملایکې ولاړ شي دا بدبویي چې دا درواغ دومره بدبویي لري. نو درواغ ویل په خبرو کې دا د نفاق علامه ده. دویمه علامه دا ده په وعده کې مخالفت کول. اذا وعد خلف، په وعده کې مخالفت سړی کوي، دا هم د نفاق علامه ده. یو دا وعده ده چې سړی په اول وار کې وعده کوي، یقین دا وي چې دا کار به زه کوم، قدرتي او عارض پیش ناجوړه سړی وځنډېږي، بیده شي، بل مشکل وي، نو هغه عذر دی، هغه جلا خبره ده. یو دا چې قصدن دی هغه وس یې پرې وعده یې کړې وي نه پر ځای کې وعده، دغه وعده کې مخالفت کول دا هم د نفاق علامه ده. و اذا عاهد غدر، معاهده بیا دې ته ویل کېږي چې د حکومتي سطحه باندې یعنی حکومت د یو قوم سره وعده وکړي، یا یو قوم د یو قوم سره وعده وکړي، یا یو مشر د یو کشرانو سره وعده وکړي، دا